پښتانه تقریبا ټول حرام خواره دي الا ماشاءالله خپکیږي ونه چې چا سره د خور 15 جرب ځمکه ده 10 جرب ځمکه ده او ته ورته د جمعې په شپه باندې صرف 1 کیلو وریجې والې په خبره به شي یو دو درې ګوتې ورته موږ ورته سیمیا منچي واخلې یو دړې چینی والي وای دا د خور او د لور د مور حق دی او دا د هغې برخه ده برخه هر جمعه شپه یا شپه ورواستې او بیا د ثواب امید هم ساتي او بیا ورته مخې ته کېږي چې کیلو چاولې مې درته مخکې راسوي جمعې شپه باندې یا د شوقدر شپه باندې فلا باندې نو مخې ته مه کېږه په دې باندې د الله نه خلاصېدی نه شي په خبره باندې پوهېږي نه پوهېږو لہذا زموږ مسلمانانو ته درخواست دی چې د خور حق دې نیولی دی یو لیش ځمکه ده حرام خورې څه شي حرام خورې ستا عبادات الله ته منظور نه دي ستا صدقات الله ته منظور نه دي ستا حج الله پاک ته قبول نه دی ستا عمره الله ته قبول نه ده ستا الله او ذکر الله ته قبول نه دی ستا تهجد الله ته قبول نه دي ستا یو عبادت هم الله ته نه دی قبول په خبره باندې پوه شي حرام خورې نو لہذا زموږ معاشره کې ګورئ موږ حرام خوري صرف دې ته وو چې چا باندې سټ په زوره تو کړي او لاس کې ورسره سوي یا جیب کې تر رواني دا غلا دا حرام مال